دوستانو هر څه نه مخکې مې سلامونه قبول کړي. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. دوستانو نن راځو د جیم حرف چې د هر توري سره مرکب جوړ کړي په هغه باندې شروع کوو. فرضاً د الف سره څنګه راځي، د با سره څنګه راځي، د جیم سره څنګه راځي، دغه رقم تر یا پورې چې دې ته مرکبات ویل کېږي. نو راځو اول د جیم حرف د الف سره ګورو چې په همدې شکل سره لیکل کېږي. په همدې شکل سره دوستانو بعضې خطاطانې دا ځای هم داسې ور جوړوي. دا د جوم او الف چې دا قسمت یې یوه نقطه او دغه رقم دا قسمت یې هم باید یوه نقطه ځای کړي او دغه رقم الف هم 5 نقطې. په همدې شکل سره دوستانو راځو د جیم او با حرف وایو چې جیم او با اول قسمت یې هم په دا شکل، وروسته له هغه څخه په داسې شکل او دغه رقم په داسې شکل سره. وروسته بیا د با حرف دی په داسې شکل سره. چې دا جیم او با دغه رقم دا هم یوه نقطه دلته او دا هم یوه نقطه دلته باید ځای کړي. وروسته له هغه څخه با 5 نقطې او دغه رقم د جیم او ح یا د جیم و جیم جوړښت دی. د جیم او جیم جوړښت په داسې شکل سره چنانچه جیم ډیر سخت دی، تاسې باید پر دې باندې ډیر پریکټیس وکړئ. چې دا قسمت یې دلته باید یوه نقطه ځای کړي او دغه رقم دا قسمت یې هم 4 نقطې
او دا قسمت یې هم باید 2 نقطې وتلی وي. نور د جیم هغه قوانین چې دي هغه موږ ته معلوم دي، لکه په الف با جیم کې چې مو ویلي وه. دغه رقم راځو د جیم او دال مرکبه وایو. په داسې شکل سره وروسته پر دا حد باندې د دال جوړښت دی چې د دې ځای څخه باید 2 نقطې او دلته هم د جیم او دال نقطه. په همدې شکل سره د جیم او را مرکبه ده دوستانو. چې په داسې شکل سره لیکل کیږي. چې دا حرف باید 2 نقطې او دلته جیم او را نقطه. دغه رقم دا زورونه هم ورسره زده کړئ ځکه دا ستاسې خط نور هم ښایسته کوي. راځو د جیم او را کشیده حرف دی. په همدې شکل سره چې دا قسمت یې باید یوه نقطه ځای کړي او دغه رقم دا قسمت یې 5 نقطې او دا قسمت یې هم باید یوه نقطه، د جیم نقطه هم دلته، دا یې غټ زور ځکه چې دا ډیر مهم دي او دا باید تاسې زده کړئ. دوستانو تر دې ځایه پورې مو خدای دې وکړي چې سر په خلاص شوی وي. که مو په تیر درسو سر خلاص شوی او یا مو هم خوښ شوي وي زموږ درسونه د دوستانو سره شیر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، د بیل تڼۍ ووهئ تر څو نوې ویډیو په اپډیټ شکل تر تاسو پورې در ورسیږي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.